د سوات الیکشن کمیشن له اړخه جاري کړې شوې شمیرې تر مخه سوات کې حلقه PK 3 او 7 کې ضمني ټاکنو لپاره 2,40,000 نه زیات ووټران خپل رای به ورکوي چې پکې 1,20,000 نه زیاتې ښځې هم شاملې دي. دواړو حلقو لپاره 193 پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوي دي چې پکې 15 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 55 مشترکه پولینګ سټیشنې هم شاملې دي. د ووټونو لپاره عملي ته شیان ورکړی شوي دي. دې پر انتظامات ښه دي، تمام څیزونه مهیا دي. د فارم 45 یو ډېره خبره کې ده، هغه دې پر په وافر مقدار کې موږ ته راکړل شوي دي انشاءالله. د سوات حلقه PK 3 الیکشن تابع کوونکی یو افسر خلیل احمد وایي چې دوی دا پیره ښه انتظامات کړي دي او تیر ټاکنو کې چې کومې خامیانې وي هغه مو لرې کړي دي. تیر پیره خو دا و چې عین او سره هم یو ځای نو یو بیلټ پیپر ده، نو په دې کې اسانتیا ده او بل دا چې کینډیډیټ هم کم دي، نو اسانتیا به په دې کې به انشاءالله تعالی سره ګیلې باندې داسې نه بلخوا د سوات پولیس او الیکشن کمیشن له اړخه جاري کړې شوې معلوماتو تر مخه ټاکنو کې د پولیسو او د پوځ څوکۍ په ځای شوې ده. امنیت ټینګ ساتلو لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کولو ځواکونه دستې هم تیارې شوي دي او ضمني ټاکنې به په مقرره وخت سهار 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې بې صدمې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.